منخیل صاحب وایي چې د خوند و خو بس هېڅ چا دی ته غوږ نه کېښودو نو یو ښکلې مې د زړه قیسې ته غوږ نه کېښودو نو زلمو میدان ګټلی شو زلمي په دې ناکام شو زلمو د ملالې ټپې ته غوږ نه کېښودو نو او هغه زما کېدی شوه خو هغه په دې د بل شوه په ورکړه کې مور پلار هغې ته غوږ نه کېښودو نو هم په دې شعرونو باندې به شهاب صاحب ته بلنه ورکوم چې انتخاب شعرونه مونږ سره شریک کړي هغې نه مخکې یو شعر دی چې اوبه ته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې اوبه ته ځان سنډې او د سرو شونډو په ارمان یې د اوره چې راتېر شي نو پېزوان به درمان د غزل مطلع عرض ده چې بیا راپاسېږي که څو ځله واړه پرېوځي بیا راپاسېږي که څو ځله واړه پرېوځي خو لوی چې هر کله پرېوځي نو پاخه پرېوځي ډېر ښه دی یار او څوک چې په پورته تل کوي کاته پرېوځي څوک چې په پورته تل کوي کاته پرېوځي خو لږ چې ځمکې ته هم ګوري هغه نه پرېوځي ډېر ښه دی او کملا تړې نو په سړو یې تړه کملا تړې نو په سړو یې تړه پام کوه پام په جنګ کې ډېر ځله تاوده پرېوځي ډېر ښه دی او پام کوه پام په جنګ کې ډېر ځلې تاوده پرېوځي ډېر ښه دی او د کامرانۍ لارې د هغه چا قدم ښکلوي د کامرانۍ لارې د هغه چا قدم ښکلوي چې حوصله په بېوسۍ کې د چا نه پرېوځي ډېر ښه دی او ناظره نن چې ورته ګورمه باڼه ښکته کا ناظره نن چې ورته ګورمه باڼه ښکته کا څه چل خو دی چې د بڼو سره دې زړه پرېوځي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی